افغانان ولې دویم نمبر سامانونه خرڅوي لکه موبایل الکترونیک سامان او نور ډېر شیزونه دي. نن سبا تاسو په یوروپ کې وینئ ټیک ټاکو کې ډېر ژر کلیپو کې ویډیوګانې ګورئ او زه خپله هم دا کار کومه لکه الکترونیک سامان خرڅوم، خو دې کې چې دی ډېر دویم نمبر راځي. او تاسو ته ما تېرې ویډیوګانې کې ویلي که تاسو نه یې کتلي زما چینل ته لاړ شئ وګورئ 3 ویډیوګانې دي، دا هم بیا وګورئ بیا کولی شئ صحیح په ویډیو مطلب باندې پوه شئ. ما ځکه وړې وړې جوړې کړې چې په شاپ کې نه راځي. اول خو زه تاسو ته دا ووایم چې زه هېڅ چا سره مشکل نه لرم، نه غواړم چې کاروبار خرابه کړم او نه مې په دې ویډیوګانو کې چا نوم اخیستی ده. نو زما اصلي هدف دا و چې زموږ خلکو ته یو پوهنه ورکړم چې دا شیزونه چې دي دا دویم نمبر دي، ځکه زموږ ډېر خلک نه پوهېږي او ډېرې غټې پیسې پرې ورکوي. ګورئ دا دویم نمبر شیزونه چې راځي دا زیاتره خارجیان خرڅوي او دا جرمنیان نه خرڅوي. جرمنیان یا نور ملکونو خلک ولې نه خرڅوي؟ هغه ځکه نه خرڅوي هغه په قانون پوهېږي، دویم پوهېږي چې دا جرمنیان دا خلک چې دوی نو دا شی ولې بیرته یې ورته راوړي چې پوه شي چې 10 کاله بعد پرې تېر شوي دوی بیرته ورته راوړي چې دا په ما دومره دا ډېر غټ جرم دی. ښه اوس تاسو ته شاید یو سوال پیدا شي چې دا دومره غټ جرم د افغانان یې څنګه خرڅوي، مثلا خارجیان یې څنګه خرڅوي؟ د خلکو سره په هر چا باندې کنټرول شته دی. زه اوس دا دې ویډیو کې ټایم تر اخره پورې هیله ده ما سره اوسېږئ. اول خو زه تاسو ته ووایم په دې کې چې دي آیفون دي، آیپاډ دي، ساعتونه دي، ایرپورټس کوشکیانې دي، سامسونګ برانډ دی، نور الکترونیک برانډونه دي او کالي دي پکې، عطرونه دي پکې، بوټان دي پکې، نور مختلف بوټان کمربند ډېر شیزونه دي پکې چې دا دویم نمبر راځي. ښه دا څنګه اوریجنل ثابتوي؟ اوریجنل چې دی مثلا بعضې خلک مثلا واقعیت اوریجنل خرڅوي، مثلا دویم نمبر یې واخلي یا دویم لاس نه واخلي او یا مثلا جوړ یې کړي اوریجنل یې خو اما هغه کوالټي یې نه وي او تاسو باندې د نوي په افغاني خرڅوي. دا هم یو هغه دی پکې لکه ما تاسو ویل 90% دویم نمبر دی پکې 10% چې دي هغه مثلا یا دوی بل چا نه چا مثلا بعض په آلمان کې داسې دي چې په پتراک باندې موبایل راوباسي مثال په ډول دوکاندار ته یې وړي بیرته یې خرڅوي، پیسې نغدې په کار وي مثلا په 1.5 زره اخیستی په 1200 بیرته خرڅوي هغه چې دا خپلې پیسې پرې نغدوي. هغه بعضې وخت راځي اوریجنل هم پکې راځي لکه ما 10% ویلي چې اوریجنل یې پکې نور ټول دویم نمبر دی. اوس راځو شاید تاسو ته یو سوال پیدا شي چې دا ولې دویم نمبر چې دی نو ولې دولت کنټرول نه کوي؟ زه تاسو ته خبره وکړم زه خپله خارج نه مال واردومه. کله چې تاسو خارج ته مال راوړئ مثال له چین یا اسیا نور ملکونه راوړئ یوروپ ته، یوروپ چې څو ملکونه دي چې هر ملک ته وارد شو هغه ملک ګمرک ته اسناد درکوي ټکس درنه اخلي او ته نور کولی شي په ټول یوروپ کې بدون چک نه ته کولی شي دا خرڅ کړي ځکه ټول غټ کنټرول سي په ګمرک کې. بیا که مثلا تی دکان ته راوړي دکان کې بیا خلک داسې کوي مثلا که اوریجنل شی راوړي هغه مخې ته کېږدي نور ګن مال شاته ولي او چې کله مشتري راسي مشتري ته هغه دوم نمبر شی ورکړي اوریجنل مخې ته کنټرول هم راشي هغه اول چک کوي ګونده او دا معلوم چې دا هر یو موبایل نشي چک کولی هر یو مثلا ګوښه کوي چې دا اوریجنل دي که نه دي ځکه هغوی کاغذونه ګوري چې کاغذونه وګوري صحیح دي دا زه په دې طریقه خرڅوي او دا غټ غټ مافیا دا کار کوي لکه نیدرلند شو لکه هالند شو لکه پولند شو او نور داسې بیلاروس ډېر ملکونه دي کې مختلف ملکونه چې هغه دا مالونه ورته راځي. ښه زه تاسو ته یو خبره وکړم چې تاسو که چېرته هم دا شیزونه اخلئ تاسو ته مې په تېرو ویډیوګانو کې ویلي چې دویم نمبر یې څنګه وپېژنئ. ټول نه اول ارزانه ریټ دی، دویم چې دی سند نه لري، دریم چې دی پلاستیک یې یا بل شی پې، څلورم چې دی لکه پوهېږي چې ولې خارجیان خرڅوي او داخلي خلک یې نه خرڅوي لکه جرمنیان نور خلک داخل نه خرڅوي نو په دې پوه شئ چې دا دویم نمبر دی. بله دی دوستانو ډېر خلک آنلاین دا سامان اخلي لکه ایبې کې شو مثال لکه فیسبوک کې شو یا مثلا نور ډېر اپ شاپونه هر ملک کې ځان ته یو اپ شته د هغه ملک کې خلک دوم لاس پکې خرڅوي یا دوم نمبر پکې خرڅوي په دې کې هم ډېر دوم نمبر خرڅېږي. زه تاسو نه هیله کوم چې تاسو هېڅ وخت برانډ شی آنلاین مه اخلئ خصوصا امازون ایبې زلاندو ډېر مختلف اپونه چې تاسو په ملکو کې هم دي دې کې دوی چې د سرټیفیکټ د اوریجنل والي اما خرڅوي پکې دویم نمبر. زه تاسو ته مثال درکړم مثلا زه په امازون کې سامان خرڅوم زه چې اول چین نه مال واردوم امازون ما کاغذونه غواړي چې دا کاغذونه موږ ته راکړه چې تا دا مال واقعیت اوریجنل دی که نه دی. کله چې زه کاغذونه ورکړم هغه مال زما اکسپټ شي بله پیره چې زما ورلیږم زما مال چې کم سي ورلیږم زه کولی شم دویم نمبر ورلیږم ځکه دویم نمبر نه کنټرولېږي اول ځل کنټرولېږي او زیاتره وخت خلک داسې کوي اصلي له پاکټ نه وباسي دیسي دویم نمبر پکې واچوي دا کارونه هم شته پکې. ښه هېڅ وخت لکه برانډ شی له آنلاین مه اخلئ که اخلئ دوکانونه یې والئ که قیامت هم مشکل نشته ځکه خراب هر شی بېرته یې وروړلی شي او آنلاین چې دی زیاتره وخت نه کوي او که اخلئ مثلا که دویم نمبر دویم لاس ته اخلئ لکه سیکنډ هند اخلئ هغه چې تاسو باید کاغذ خرید باید ورسره وي او دننه په کاټن کې او په دننه موبایل کې باید نمبر د ایم آی نمبر چې دغه یو شی په دې شیزونه پکې اصلا چې یو سړی سره بوځي چې په موبایل پوهېږي سره ویلي.
تاسو دوستانو په لارو کوڅو کې که تاسو موبایل اخلئ، مثلا بعضې خلک مې لیدلي په لارو کوڅو کې موبایل خرڅوي، ګوشکیانې خرڅوي، عطرونه خرڅوي، بوټان خرڅوي، نور څیزونه خرڅوي. دا ټول دویم نمبر دی، هېڅ وخت یې وانخلئ. تاسو په دغه ویډیو کې ګورئ، دلته تاسو ته ویډیو کې ښکاري چې دلته یوه ښځه ده، هغه خرڅوي ګوشکیانې، دا وګوره دا دویم نمبر دی. داسې مختلف ډیشونه شته تاسو سره مخ شوي په یوروپ کې. زه به تاسو ته یوه خبره کوم دوستانو، همیشه یو شی اخلئ که آنلاین یې اخلئ، امازون ډېر ویبسایټونه اخلئ، هېڅ وخت برند شی وانلئ، ځکه امکان لري دا دویم نمبر وي. مثلا مخ کریم شو، جل شو، نه پوهېږم صحت دپاره وي، هغه شیزونه اصلا وانلئ. دویم چې دی کالي مالي بوټان، دا شیزونه برند وانلئ، لکه نایک شو یا نور بوټان، ګوچي موچي لباس، دا شیزونه وانلئ، ځکه دا امکان لري چې دویم نمبر یې، البته زیاتره یوروپ کې ډېر کنټرول هم شته دی، دویم نمبر نه کې خو ډېر امکان شته چې دویم نمبر یې پکې. ښه، یو خبره زه تاسو ته وکړم، تاسو هېڅ وخت باید د افغانانو یا د عربانو یا د نور شی د برند په نوم باندې شی وانلئ. برند معنا مثلا نایک بوټانو، کالیو، عطرو، موبایل، الکترونیک سامان که اخلی یم باید ښه مطمئنه اوسئ چې دا اوریجنل دی که نه دی. که تاسو کله موبایل بیخي اخیستی نه اول ځل هم اخلئ، زما که منئ بیخي هم اخلئ، ځکه کې غلطېږي. او که چېرته مخکې استفاده کړی بیا هم په موبایل نه پوهېږئ، بیا هم اخلئ. او که چېرته ښه په موبایل کې مهارت لرئ، بیا کولی شئ ویلی، پرې پوهېږئ، نو بیا یې والئ. بس همدومره دوستانو، که ویډیو مو خوښ شوې حتما یې سره لایک کړئ، او که کوم سوال او پوښتنه لرئ کولی شئ ماته ولیکئ په میسج کې یا په کمنټ کې. او بله خبره تاسو نه یو هیله کوم، هیله ده زموږ چینل سره فالو کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، او که تاسو سره هم داسې چېرته یو کار شوی، هیله ده په کمنټ کې ولیکئ چې خلکو ته هم پته ولګي چې واقعیت دا شی وجود لري که نه لري. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.